دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی پی در پی حج عمرہ کول نو حج عمرہ چی دا پی در پی کئی نو دا دوارا فقر و محتاجی او گناہونا دا سی پاکوی دا سی ختموی لکه څنګه چې لوار انګیر په ور کې اوس پندا کی دیو زنګونه نه پاکي یا هغه زرګر چې په ور کې سرو سپین دی او پاکي زنګونه نه اخري مرته لري کوي داسې طریقې په دغه رنګ با حج مبرور سله چې دا بدله چې دا نو هغه نه د مګرم جنت ته او په دې سره الله ستاسو ګناهونه پاکي دي. حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګ نسائی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث دا خبره معلومه شو چې کوم سړی حج کوي او عمره کوي نو پای در پای او بل پس حج او عمره کوي دې به الله د ګناهونو داسې پاک کړي لکه څنګه چې انګیر لوار چې ور کې اوس پندګدي او هغه زنګون نه پاکوي یا زرګر په ور کې سره زر وغیرہ ګرمي او خري دې پاکي د قرنګ با ته د ګناهونو نه پاک ستر راوځي چې حج او عمره پای در پای کوي. او بیا نبی اسلام د حدیث په اخر کې فرمایل چې د حج مبرور بدله نه مګرم هغه جنت ته استحج وکړي هغه الله قبول کې مبرور وي مقبول وي دې بدله نه مګرم جنت ته. محترم مسلمانانو ورونو حج مبرور ګرځي مقبول ګرځي هغه په صحیح نیت سره ګرځي چې ته نیت د الله رضا وکي او آلته په صحیح طریقې سره حج وکړي څوک په عذاب نه کې چا سره جنگ جګړې ونه کړي د معصیت ګناهونو نه ځان بچ کړي هر قسمه ګناه نه ځان وساتي دا سه حج بدله نه ده مګرم جنت ته الله تعالی جنت درکوي. د دې وجه نه حاجیان نه پکار دي چې د په حج کې د معصیت او نه ځان وساتي خصوصا د جنگونو نه یو بل سره لانجې کول اختلافات کول یو بل طرف بد ویل معمولی خبره باندې اختلافات پیدا کول دې نه ځان وساتي. محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیکدوي او شیر کوي. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو له خوا وړاندې کیږي.